د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مشهور حدیث دی او یو ولغوند جمله ده واغې کې ډېره لویه فلسفه ده د انسان ډېره لویه کامیابۍ ته اشارت دی د حضور پاک په صفاتو کې یو صفت ده چې دی به جوامع الکلمې خبره به یې وړی خو حکمتونه به پکې ډېرې یو حدیث د زموږ علما ګڼ شمېر مسلې راوباسي دا یو حدیث دی دینه دا مسله راوځي دینه دا راوځي دینه دا راوځي دینه دا راوځي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکلی صفت دی داسې د نور زموږ خبرې اوږدې وي مقصد پکې پټې وي او د حضور پاک خبرې لنډې وي مقصد پکې ډېرې لکه د یو مثال درته وایم د حضرت انس رضی الله عنه یو ماشوم ورور پټینې راکوټ یو هغه سره بلبلو په هغې یې لوبې کولې بلبل مدینه شریفه کې ماشومان دا مرغۍ ساتي نو یو ځل حضور پاک هغه ته وفرمایل یا ابا عمر ما فعل النغیر دا که پټې جملې و یا ابا عمر ای د عمر خپلاره عربی کې د ابو عمر دو معنی دي دا طالبان په پوهېږي عمر دا تصغیر د عمر دی او اب دا عربی ژبه کې د خاوند د صاحب په معنا هم مستعملیږي نو یو خو دا چې ای د عمر پلاره دویم دا چې ای د لږ عمر خاونده دواړو معنی دي ما فعل النغیب ابوالبل دې څه کړ اوس دا پټې ټکې تاسو واورئ لیکن زموږ علما د دې نه ډېرې مسلې راوباسي یو مسله دې دا راوباسي چې یو مشر ماشوم سره خوشطبي کولی شي دا د حضور پاک د انس تیرور سره خوشطبي وکړه ماشومانو سره خوشطبیتي کولی شي یو دې دا معلومه شو دویم ته دا معلومه شوه چې په کلام کې دا په خبرو کې دا طالبان په پوهېږي داسې الفاظ راوړل چې د هغې یو بل سره عاقل قافیه ردیف په شعر کې وي او فاصله ورته وایي داسې الفاظ راوړل چې هغه دا یو جمله د بل سره خشته ولګي پښتو کې زه څه ویم یا ابا عمر دې کې مرې راله اخره دي یې ورې ما فعل النغیر اخر کې یې ورې یعنې داسې یو خبره د خولې نه ایستل چې مزېداره خشته داسې الفاظ دام دا استیشی بل دې څه معلومه شوه بل دا معلومه شو چې په مدینه شریفه کې ښکار ساتلی شي بعضې حضرات وایي علما په مدینه کې نه بوټې پرې کوي نه به ښکار ساتي دته وایي ابو عمینه بلبل دې څه که نو ګوره بلبل خو یو ښکار دی معلومیږي چې په مدینه شریفه کې یو سړی ښکار ساتلی شي دویم ښکار هم ساتلی شي هلکه ښکار مارغه ساتلی شم ګڼې شم ساتلی او ساتلی شي د دې ماشوم مارغه ساته او پیغمبر علیه السلام ورته ته ونه وایي چې هلکه د مارغان ولې ساتې نه مارغه ساتلی شي خو یو خبره په مارغانو کې واورئ یو تاسې مارغه ساتلی داسې چې هغه مارغه سره خلک ظلم کوي زیاتې ورسره کوي دا بیا ګناه ده او یو داسې قسم مارغانې په دې مارغو کې شته چې هغه دې پرېښودل د پیشوګانې خوري هغه که د فصل کې پرېښودل دا نور حیوانات یې خوري اوس داسې مارغان که یو سړی وله غټه پنجره جوړه کړي چې تکلیف ودنې خوراک وله ورکوي بلکل ساتلی شي یا کمترې ساتلې کمترې خو چا څوک پې زور نه کوي کمتره پاسي وګرځي واپس هغه خپل ځای له راشي دا خیر دې پروا نشته خو د مارونو یو خبره په ښکار کې شته ګورې نبی علیه السلام فرمایي چې څوک هم د ښکار شوق کوي ده کې به د عبادت نه او د خدای د ذکر نه غفلت پیدا کېږي ښکاري سړی هر وخت په دې سوچ کې چې زه به کله ښکار لځم دا ښکار به کله کوم هلته ښکار دی او دلته راباندې وخت شو خو که دا مونځ کوم خو دا مرغۍ رانه بېدرکه کېږي راشه ورپسې ځه ګرځي ورپسې دا ځې مې پې کوي په جالونه خلا جال مې غورځولی دی که دا اوس نه راکاږم خو دا کبان رانه خرابېږي او هلته د مانځه وخت دی ذکر د الله یاد مونځ دې نه غفلت پیدا کوي خو دونه معلومه شوه که یو سړی پر ښکار ظلم نه کوي زیاتې پې نه کوي خوراک اوبه وله پوره ورکوي او دې ساتي نو ساتلی شي دې حدیث دا معلومه شوه بل دې څه معلومه شوه بل دا چې یو ماشوم دې لا واده هم نرې کړی او هغه ته وایي د پلانکي پلاره زموږ دا طالبان په پوهېږي دې ته حسن تفاول وایي حضور پاک یا ابا عمر ای د عمر پلاره څه مطلب چې خدای دې د
دله زوی درکي ښځه به درکي ځواني دې درکي زوی دې درکي د هغه به عمر وي او زه درته اوس نه د عمر پلار ویم نو په هلکانه کې او په ماشوموالي کې هم دې ته عربیان کونیه وایي دې ښودی شي بل دې څه معلومه شوه د رسول الله مبارک یو پیشنګویي د لږ عمر خاونده ومقصې وشوه هغه هلک په ماشوموالي کې وفات شو داسې قسمت د حضور پاک په صفتونو کې یو صفت دا دی چې دا خو ما دې کې د طالبانو یو درې خبرې نور هم دي خو په هغې تاسو نه رسئ دا زمانونو د پیغمبر علیه السلام صفت و چې خبره به لږه وه الفاظ به لږو مقصد به پکې ډېر زیات نو د یو حدیث اوس فرمایلی چې دې درته ویم لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به وی ارې پورې یو سړی سوچه مسلمان نشي جوړېدی چې خواهش د دین تابع کړي ما جئت به قرآن سنت ما چې کوم څیز راوړی دی قرآن او سنت چې دا خپل خواهشات د هغې تابع کړي دا مسلمان او که دا خپل خواهشات یې د دې تابع نه کړل دا د مسلمانۍ د رنګ نه او د مسلمانۍ د خوشبو نه او د اسلام د حسن نه او د اسلام د خشته کلی صادر نه دی بار ووته په زمانونو د دې مختلف قسمونه دي نن موږ څه چل شروع کړی دی نن ټول د خواهشاتو جنګ نن شریعت یو طرف ته کړی دی موږ خواهش مو مخکې کړی دی شریعت دې خوا خواهش مخکې خواهش د خېټ هم دی د ډوډۍ خواهش د مکان هم دی چې دا ښه بلډینګ جوړ کړم خواهش د موټر هم دی چې دا ښه موټر هغې نه ښه موټر هغې نه ښه والم د ټولو بچو مې دي وي د ټولو زمانو د ټولو ورونو د ټولو ډېرونه دي وي دا هم یو خواهش دی دا هم خواهش دی د ښځو خواهش مختلف د خواهشاتو یو فهرست زمونږ په دې سترګو کې پروت دی دین مو یو طرف ته کړی دی خواهش بل طرف ته کړی دی دې ته خواهش پرستي وایي نن دنیا په دې لګیا ده نن سهر نه پلار ماشومان پاسئ مونځ ورته نه ښیي ذکر ورته نه ښیي د خوب د پاسېدو کلمه ورته نه ښیي مونځ ورته نه ښیي خدای ورته نه ښیي عقیده ورته نه ښیي اخلاق ورته نه ښیي بل ساله شابه بچې سکول ناوخته دی هله ګاډی را روان دی بچې شابه سکول ناوخته دی هله ماشوم پوزه بیګي جالي نه نه شابه بچې شابه جامې ورته واچوي پتلون ورته ور واچوي او بیا موټر کې کېنی بولي چې چا وس رسي یا ګاډي کې ورته پیسې ورکوي ترانسپورټ فیس او هغه سکول ته روانې ځي او مازدیګر چې بیا راشي بچې پارې دې روا بچې سکول کې درته څو خول ټیوشن ولا نیسا دا تپوس نه کوي بچې ماسپښین مونځ مازدیګر مونځ ماښام مونځ ماسپښین مونځ الله ته مخکول پکار دي که نه دي الله یې ټول بچې مونږ په دغې لین ورچولې دي چې پیسه وګټه بچې ګورې چې خر د خره کم وي نو څه شی دی غوږ یې د پرېښودو دی دا به زمونږ مخکې متل خولی دی اتره زوی ته دې وګوره که نه څنګه بنګله یې جوړه کړې هغه ماما زوی ته دې وګوره که نه هغه ګاونډي ته دې وګوره که نه څنګه مزېداره بنګله ده څنګه موټر دی هله بچې تکړه شه ګورې خر د خره کم یې غوږ یې د پرېښودو تکړه شه هغه په سوچ کې پروت دی چې زه څنګه پیسه پیدا کړم د چا جیب وه غلا وکړم سرکاري نوکرۍ کې کرپشن وکړم رشوت والم دکاندار ګډون وکړم دوکه وکړم ګاک وم خو چې څوک حلال کړم پیسه پیدا کړم خو چې هغه تربور نه یو دوه ګله اوچته بنده جوړه کړم د هغه نه هغه بقاټه دا اعلی مزېدار موټر والو د هغه ذهن کې د ماشوم دا ذهن سپینې دا دماغ پاکي دا ول منطق نه ډک کړي دغه سوچ کې روان پیسه پیدا کوم په دې سوچونو فکرونو کې پروت دی دا پلان کې بر شو جنازه لاړه بغله پاتې شو خواهش پرستی شو فیسبوک دی او د ښځو تصویرونه دي موبایل دی او د جنکو تصویرونه دي موبایل دی او فلمونه دي موبایل دی او الله خفه کول دي الله موبایل دی او د خدای سره مقابله ده موبایل دی او د رب سره مقابله ده موبایل دی په دې سترګو چې مال الله را کړي دي په هغې د الله سره مقابله ده د دا غوږونو چې مال الله را کړي د الله سره دشمني کوم په موبایل فیسبوک دی او موبایل دی نن خو د ټولو نه لوی شی دا دی افرأیت من اتخذ الهه هواه الله وایي څه وایي
وی د خلکو خواهش خدای کړی دی. خواهش یې څه چې جوړ کړی دی؟ خدای جوړ کړی. خواهش لاندې کا، ګوره چې الله څه کوي. لاندې کا خواهش، پیغمبر مخکې کا. خواهش لاندې کا او ما جئت به قرآن مخکې کا. ته ګوره که ته د ډوډۍ نه مړ شو راشه ما په دې مخ لاړ ویتو کا. که تا د عزت خدای در نه کړه راشه ما په دې مخ لاړ ویتو کا. دا خو مونږ ته ښکاره دي، ښکاره مثال به درکړم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د حضور پاک د غلام بچی حضرت اسامه، هغه اسامه چې یو ځل د رسول الله مبارک په پتون ناستو، زید کل اسامه د رنګه تورو، زید محبوب و محبوب. پیغمبر مبارک چې غلامانو سره کم سلوک کړی دی، که نن موږ خپلو نوکرانو سره، خپلو همسایګانو سره او خپل ما تحت ملازمینو سره او خپلو چپړاسیانو سره دغه سلوک وکړو، قسم په خدای دنیا کې به جنتي. د غلام بچی د رنګ هم تور دی، په دا پتون ورسره ناست دی، پوزه وبیده. رسول الله مبارک په هغه لاسونو چې قیمت یې د عرش نام اوچت دی راځي او د دې اسامه پوزه پې پاکوي. عایشه بیبي ویل الله رسوله ما ته پرېږده چې دا پوزه وله زه پاکه کړم. وینا عایشې دا به زه پاکوم، احبه فاني احبه، د سره مینه کوه زما ډېر خوښ دی. په دا پتون به کښېنو دمرهیي زوی پوزه ورته پاکوي، څوک او عقاید و جهاد، د سره مینه کوه زما ډېر خوښ دی. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې امیر المؤمنین شو، بادشاه شو، نو تنخوا به یې مجاهدینو له ورکوله. فوجي جرنیلان او فوجي مجاهدین هغې له به تنخوا ورکوله. نو زوی دی عبدالله ابن عمر هغه ورته وایي بابا ما له تنخوا کمه راکړې، اسامه له ډېره ورکړې. ولې؟ دې معنی کوم جهاد ته مخکې تللی دی، دې معنی کوم میدان ته مخکې تللی دی، ما کم میدان رستو کړی دی او دې مخکې شوی دی، زه معنی کم میدان ګټلی دی، خو چې کم دی د دې دی زه دم کم میدان دی چې د رستو دې مخکې دی، ده نه ولې تنخوا زیاته ورکوې، ما له کمه راکړې. عمر ورته وایي عبدالله ابن عمر ته زما زوی، زما محبوبې، زما ښکلا یې، دا د رسول الله مبارک ښکلا ده. د رسول الله مبارک محبوب او د رسول الله مبارک ښکلا به زما په ښکلا مخکې وي که نه؟ وکړې داسې دې خواهش پرستۍ زمانه کې وکړې داسې؟ نه نه، په خپله چرګ وخوري، په خپله خوراک وخوري، او چې کومې نوکر دی چپړاسي د تشه خوروارو مخکې کیشه وکړه ډکېږه. او دغه عبدالله دغه عمر فاروق دی څادرونه وله رالل، څادرونه نو تقسیمولې په مدینه کې. نو چا ورته وی ستا بیبي ده د رسول الله مبارک نسوی ده، ام کلثوم بنت علي، د علي لور، د هغې له ورکه. دا حضرت عمر په دې اخري زمانه کې حضرت علي ته وایي وی علي وی ستا لور د ام کلثوم ما ته به را په نکاح نه کې؟ عمر مې زیات دی، دا کشره ده، خو یو ارمان مې نه پاره کې چې که دا جنۍ ما ته را په نکاح شي او موږ له خدای بچي راکړي، نو په هغه بچو به زما د حضور پاک نسب یو شي. خلک وایي دا د عمر بچی دی او دا د رسول الله مبارک د بیبي فاطمې هم رسۍ دی، د حضور پاک هم بچی دی. هغه ماشوم به نجیب الطرفین بشي، پلار د طرف نه او مور طرف نه به نسب به یو شي. ارمان مې دی. عربو کې دا رواج هغه زمانه کې نو، اوس هم نشته، که هلک او جنۍ راځئ مور پلار یې راځئ، نو که عمر کې فرق د مینو پروا نشته. علي صاحب ورته وایي وی امیر المؤمنین هغه جنۍ به دې خوښه شي؟ نو په شریعت کې قانون دا دی چې کومې جنۍ سره څوک نکاح کول غواړي نو د هغې مخ ته کتې شي، مخ ته، خو دا خواهش په بنیاد به ورته نه ګورئ، په دې بنیاد به وګورئ چې دا جنۍ ما سره مناسب ده، خوښه مې ده که مې نه ده خوښه، مخ ته ورله کتې شي. او که د خواهشاتو سوچ ته راځي نه هغه دفع کوه. نو علي صاحب ورته وي یو څادر ورکوم و درلېږمې، نو ته وګوره که دې خوښه شوې نو زما هم دا خواهش دی چې تا له یې په نکاح کوم. هغه وی ښه. ام کلثوم ته علي صاحب وایي د فاطمې لور ده، بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها، ای بچې دا څادر امیر المؤمنین له یو سوه عمر له وی بابا مې را کړې دا دې خوښ دی که دی نه دی خوښ؟ دې څادر یو له امیر المؤمنین دا څادر مې بابا را کړی دی وګوره خوښ دی که دی نه دی خوښ. نو عمر کې ډېره حیا وه، هغه د دې جینۍ مخ ته نه شو کتی،
حیا د وجې نه نو خپو ته یې ولکته چې ودرېږه د خپو نه بس اندازه معلومه کړو خپو ته به وګورو جینۍ پې پوه شوه ورته وی امیر المؤمنین وی زما څادر دې پرېښو زه خو څادر مې درته راوړی دی هغې ته نه ګورې زما خپو ته نیغ نیغ ګورې قسم دی که امیر المؤمنین نه به چې دا سترګې مې درنه ایستې وي هغې کې هم ډېره حیا وه که نه د بیبي فاطمې لور ده د بیبي فاطمه کې څومره حیا وه یو ځل حضور پاک کرنا سره میاشت ختلې ده رسول الله مبارک دی فاطمې میاشت ختلې ده دی ونه کتل سر یې ښکته فاطمې تا ته وایم میاشت ختلې ده دی بیا سر ښکته بچې میاشت وی بابا د الله رسوله زه خو د درېیمې دویمې څلورمې میاشت ته نه ګورم ولې بچې په دې وخت کې سړي ورته ګوري زما د سړو نظر په دې میاشت یو ځای کېږي راشه د څوارلسمې صدۍ مسلمانانو ته راشه د ټقارو کېړو ته راشه بربند بخپو ته راشه بربند ګریوان ته راشه بربند سر ته لیچو ته هغه جینکې نن فخر کوي نن په بورقا زمونږ لوڼه خویندې شرمېږي نن په حیا زمونږ لوڼه خویندې شرمېږي او دې کې زما او د سړو نظر دی وخت کې سړي ورته ګوري که نه د دویمې د نظر یو دی کې شریعت کې هېڅ منع نشته سړی هم دیوال ته ګوري ښځه هم ګوري هېڅ ممانعت نشته لیکن دا د هغې حیا وه چې پیغمبر مبارک ورته وي وګوره نو بیا ګناه خو نشته لیکن دا د هغې حیا وه او که کله مړه کېده که نه بیبي فاطمه نو وصیت یې وکړه وایي چې زه مړه شم او زما جنازه وړی یو خو د شپې زما جنازه وړی دروازې به نه وړی او بل زما د جنازې د پاسه دا ډولۍ اوس خلک اچي که نه د زنانه دا مخکې را د حبشو کې دا رواج دلته نو وی زما په کټ د پاسه به لرګي کېدی د لرګو د پاسه به څادر واچوی چې زما کفن هم څوک ونه ویني رسول الله مبارک لور ناجینۍ کې اقه حیا پرته ده زما وروڼو خدای دې زمونږ خویندو لوڼو له حیا ورکړي دا هم خواهش پرستي ده چې نن جینۍ بربند سر خوښوي دا هم خواهش پرستي ده چې نن جینۍ بربند مخ او بربند سټ خلکو ته ښیي دا هم خواهش پرستي ده چې لیچې ښکاره کړي دي لاندې خپې ښکاره دي ای د خدای بندې الله ښکلی وجود درکه د دوزخ په اورې ولې سوځې الله خشته مخ درکه الله ښکلی دانچه درکړه الله ایمان دله پړه کې واچو الله د مسلمان مور و پلار نه پیدا کړې دا وجود خو زما د دوزخ په اور نشي پیرزو ستا ولې پیرزو شي دا وجود به په قبر کې پټ کوتک والی کېږي ولې ظلم کې ولې خلقو له د زنا دعوت ورکې ولې د الکانو سترګې ځان ته را مخامخ کې ولې په لاره په داسې انداز دی چې سړي درته وګوري دغه جینۍ چې دا په فیسبوکونو باندې په موبایلو کې او دا په لارو کوڅو کې داسې حرکتونه کوي چې ما سره سړي را مخامخ شي د دې سوونو زرګونو سړو د سترګو د جیبې د زنا ګوره دې وګټله څه کې په کوم طرف روانه یو خو به خدای نه ماني یا به رسول نه ماني یا به خدای او رسول نه ماني او دغه هلکان چې د پردو جنکو ته ګوري الله اکبر حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر دی او د زلیخې کور ته لاړ د زلیخې کور ته او زلیخه به مینه شوه بس لنډه پښتو کې به ته ویل د زلیخې خوښ شو مینه شوه پې لیکن یوسف علیه السلام په دې خپلو سترګو زلیخې ته نه کتل د جبه کله ته نظر به ښکته اوس افوینیکه ده او د وزیر لور ده او ښځه ده خشته ده حسنداره ده او یوسف دلته راشه یوسف دی به ورغې سر به ښکته دا کار وکړه دا کار وکړه خو د ګډول راغوښتل عاشقه ده پې په کور کې ځان نه لرې نه پرېښودل یوسف به ناستو سر به ښکته نه به کتل د خپلې نیکې ته یوسفه ما ته وګوره داسې به وکتل زر به سر ولې ما ته نه ګورې څه چل شوی دی لا پیغمبر نه دی لا نبوت نشته لا کتاب نشته خو زړه کې د یوسف حیا پرته ده زړه کې د پیغمبرۍ نښې د مخکې نه پرتې دي نه ګوري ورته سترګې نه مخامخ کوي ورته اخر کې زلیخې ورغی او جال جوړومه
او دې 55 دې ګیروم په دې جال کې ځانې ښه خشته که ښه ډولې یې که هغه زمانه کې دا هره زمانه کې دا بیوټي پارلر دا رواج شته دی چې دا حسن او خشتوالي د جینکو خوښه وي او داسې کاریګران هم وي زنانه چې هغې جینکو له هغه حسن برابروي ځان یې ښه ډولې که په محل کې دننه یو کوټه ده په څو دروازو بنده کوټه ده هغې ځان پسې بندې کړي وغلقت الابواب وقالت هیت لک قرآن شریف کې الله فرمایي غلقت الباب نه دی غلقت الابواب ټولې دروازې بندې کړې جرندې ورته واچولې زلیخه خپل کټ ته وخته ډبل بیټ ته او پکې کېناسته او چابیانې ځان سره کړلې یوسف ته وایي راځه دې را دننه کو نوکرانو ته وایي دروازې بندې کړې چابیانې ماله راکړې په خپل آخري دروازه بنده کړه بله بنده کړه بله بنده کړه یوسف ته وایي دلته راشه حضرت یوسف ته څه وایي قالت هیت لک راځه ځان او لاوله ته وایي یوسفه سترګې دې ډېرې ښکلې نه ګوره دا هغه جال دی وی او ښکلې دي خو لومبې به دا سترګې پټېږي به مخ دې ښکلې ډېر نه دی قبر کې به ټولو نه مخکې دا خاورې کېږي لاسونه دې ډېر خشته نه دي ټولو نه مخکې به دا چیپړېږي دا به ختم شي یوسف ما ته وګوره نه ګوري یوسف ما راغوښتې سلی نن خبرې نه نن به ما سره ګناه به کې ما ته وګوره زه څومره خشته یم زما لاس زما خپې زما وجود چې دا مطالبه د یوسف نه کوي یو ټکي یوسف وایي هغه وخت کې علیه السلام یو ټکي وایي قال معاذ الله یا الله ما بچ که معاذ الله دا الله په ذات دنه امن غواړم ما معاف که دې وخت کې انسان زړه کې چې د دنیا بزرګي د دنیا نیک انسان یو خدا چې الله بچ کړي لیکن دې نه څوک نشي خلاصوي د خواهش د انسان چې اوبراو شي د حیوان شو دې وخت کې انسانیت ختم شو حیوان شو دلته دې په ځان نه دی اوس دې وخت کې دې په خپل قابو کې نه دی دې وخت کې سلیمان ابن یسار ده یو ډېر لوی سړی زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شاګردانو کې دی سلیمان ابن یسار ډېر ښکلی دی ډېر خشته دی زموږ د حدیثو په کتابونو کې هم ذکر راځي یو جنۍ ده چې هغه په دې علاقه کې د هغې نه ښکلې او خشته جنۍ بله نشته او سلیمان ابن یسار یو ځای کې دې جنۍ سره ګیر شو بس مجبور شو یو ځای کې ناست و دا جنۍ ته راغلو د جنۍ ورته مخکې نه جال تیار کړی ځان یې ورته اخیسته کړی او چې څنګه راننوت سلیمان ابن یسار نه یې مطالبه د ګناه وکړه سلیمان ابن یسار دقه ټکې وایي ما ته وګوره وایي څنګه خشته یم څنګه ښکلی یم نن به ما سره زما حاجت پوره کوې او ستا خواهش به زه پوره کوم نه دا چېرته کېږي دا نه کېږي او ما پسې خو خلک منتونه کوي ما له خلک د دنیا پیسې را کوي ما له خلک د دنیا دولتونه را کوي تا نه زه خپله مطالبه کوم او ته هم دفنه ټکې وایي معاذ الله د خدای په نوم ما بچ که الله د نوم سره امن غواړم لوی الله به مې تا نه بچ کوي دا څه کې دا ډېر مضبوط ټکی دی داسې وخت کې ته الله ته آواز وکړه په داسې وخت کې ته خپل خواهش قربان که او په داسې وخت کې ته رب العالمین ته رجوع وکړه ته ګوره خدای غیرتي بادشاه دی چې ته وایي دا ګناه مه کوه چې ته دې بچ کوي او که دې نه بچ کوي نو یوسف علیه السلام ورته وایي قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون دو معنی علما کوي دا خو زما د مالک سره خیانت ته جي ستا مالک زه غلام یم په کور کې دیره کړې نو زه به ستا د مالک سره خیانت کوم تا ته لاسه جوړ خو د خپل مالک سره او د خپل سردار سره خیانت دی خو بله معنی وه داسې تعبیري معنی ده قال انه ربي احسن مثوایا هغه ذات چې دا ښکلی شکل یې راکړی هغه ذات چې ستا کور ته یې راوستیم د کوی نه یې راوویستم او د بادشاه کور ته یې راوستم دا خشته مزېدار وجود کې دا دنیا راته پس کېږي هغه ذات سره خیانت وکړم
ظلم وکم انه لا یفلح الظالمون ظالمان خو چته نه کامیابیږي وی پرېږدم دی نه دروازه جننده ده لازمن به دا ګناه ما سره کې لازمن نو مونږ خلک خو به بانه جوړوي چې روز څه وکړو او توبه به بس وکړو لیکن حضرت یوسف علیه السلام څه کوي خپل وس کوي ته وس کوه باقي مدد د الله دی خپل وس کوي دروازې ته روان شو چې دروازه کولو کې چېرته ځې چابیانې ما سره دي تللی نشي خو چې یوسف علیه السلام قدم واغی رب العالمین ګرنده کولاو کړه دروازه کولاو شوه او طریق قرآن الله داسې چلو شو ورغرې وه دته بله دروازه کولاو شوه بله پروتوکول ورته میلو شو لکه یو بادشاه وزیر یو علاقې ته ځي که نه دا نوکرانو ته دروازې کولاوئ چې بادشاه ته دا تکلیف نه چې دروازه کولاو دروازه ورته مخکې یو افسر خپل دفتر ته دی هغه چپړتي راشي هغه دروازه ورته کولاو کي رب العالمین په یو لوی پروتوکول کې وویسته یو دروازه کولاو بله او دې خرمانه کې داسې چلو شو چې کلک د لمن نه ونیوه یوسف علیه السلام په هغې کې زور نه کوله مرشدې ده او چې یوسف علیه السلام بار و زلیخه هم ورپسې بار ووتله بار عزیز مصر زلیخې خاوند ولاړ دی دنیا خلک راغلی دنیا خلک څوک چا سره دسهتی کوي او څوک سپارش دی او بادشاه وزیرانو ته خلک راغونډېږي ښځې دي او سړي هم دي او دقسې په بد حال یوسف علیه السلام مخکې دی او زلیخه ورپسې بس زلی د مصر سره وزیران مشیران دي دا څه وشو په شرمونو شرمېدم حیا لاړه زما ښځه په دې ګټ مجلس کې دنیا ته رسوا شوه د هلک نه لمن راکاږي بس وشو نو اخو ډېره هوښیاره وه که نه دا لوی خلک هوښیارانه مې او ورته وایي ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم یوسف لاس راواچو الزام یې په هغه ولګاو ما ته لاس راجوړی دی یوسف چې زه ورپسې شم وتښتېد رانه ما دې ځان خلاص کړه چې نه رانیوه مې وتښتېد لمن نه لور لمنې وشلېدله داسې راچولی دی او بیا خاوند ته څه وایي اوس به دې پته ولګي چې ستا عزت پاتې څوک لاس اوچت کړي ما ته لاس واچوي ته به ورسره څه کوې یا به جیل کې چې یا به مضبوط عذاب ورکوې زمونږ مفسرین لیکي دا جیل یې مخکې کړ الا ان یسجن او عذاب الیم جیل یې ورمخکې کړ په عذاب یې نه شو پېرزو جیل کې واچوه خا یوسفه زما آیات رښتینې ووایو زما کور کې اوسېږي زما نوکر یې زما ښځې ته د لاسه جوړی دی او ورته څه وایي قال هي راودتني عن نفسي بادشاه سلامت دې لاس راچولی دی ما نه مطالبه وکړه دروازې بندې کړې وې زه دې خلاص شم اوس دا چېته مني عقل ښه دروازه چې بنده شوه رالې څنګه هلته چې څومره خلک دی ټول وایي نه جي دا بادشاه سلامت او داسې موقع کې خلک بیا د بادشاه مستم کوي بادشاه سلامت بیبي پاکه ده ښه بیبي پاکه دروانې ده دا کوم ځای کېږي چې دروازه کولاویږي او دې ته رامنډوي دروازه بنده شي بیا دې را تښتېدی شي الله پاک ګوره مدد کوي یو مدد یې ده وکړي ګناه نه یې بچ کو دویم مدد یې څه وکړو دروازې ورته کوله وکړې درېیم مدد یې څه وکړو یو پروټوکول سره لاړ څلورم مدد یې څه وکړو څلورم الله پارسي کې حکمتي که دا خاوند ته خبره نه وه ښکاره شوې سبا د ریسې بیا مطالبه کوله بیا به کوله ګیره و بلاس به ورچو ګناه ته به مبتلا کېدو اوس بل مدد څه کوي یو ښځه د هغې سره یو ماشوم بچی دی او د مور پی خوري یوسف په دې لاس راواچو دراس راواچو هغه ماشوم د مور سینه پرېښودله وشهد شاهد من اهلها ان كان قمیصه قد من قبل فصدقت إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين قميص ته یوسف وګورئ چې مخکې نه شلېدلی کې وروستو که قمیص مخکې شلېدلي نو دا زلیخه رښتونې ده یوسف دروغجن دی د لاس واچوه هغې ته ځان خلاصو قمیص یې د مخکې نه شلېده او ان کان قمیصه قد من دبر او قمیص د شا نه شلېدلي نو دې ته تښتېده او دې رانیوه نو دا دروغجنه د هغه رښتونی دی نو که دا خبره بل چا کړې وي نو خلکو به رد کړې وه خو ماشوم وکړه
او د پيو ماشوم خبره وکړله نو ماشوم خو چې خبرې کوي الله طاقت ورکوي لګویا یې خلکو منله وی وګوره د کمیس ته یوسف وګوره چې فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم چې کمیس یې وکت لاندې شاته نشلیدلی او رب الله مدد وکړي نه کوي اوسې ادي د مثل پوه شو زلیخه زیاله شوه رنګ یې زیال شو او عزیز مصر پوه شو او ته څه وایي عزیز مصر زلیخې ته هغه ورته وایي ورته وایي انه من کیدکن یوسف اعرض عن هذا یوسف بس په دې خبره کار نه کېده بس دا خبره چاته ونه کړي چې زلیخې لاس راچولې دی دا خبره دلته ختمه کا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين زلیخې د خدای نه بخښنه غواړه غلطي ستا ده نو زه وایم چې د مصر ډېر بې غیرته و دله بې غیرته و دغه وخت کې بخښنه غواړه ښه مضبوط د کټ بازو د زلیخې دا اوږې ښځې ته وایي بخښنه وغواړه خدای نه بخښنه غواړه راګېره که واخه مضبوطه لگاو کا دو معاملہ پسر ہو کا ودیدی دا باشونگا ویمکو واستغفری لذنبک بخنا وغارت خدا انکی کنت من الخاطئین نا پخد کمزوری سرین بیخوان دی کمزوری شی بیکارو شی کمزوری بیکارو اللہ دی مسلمانو ساتی لدا سی بے حیانا دی رب العالمین مسلمانو ساتی انکی کنت من الخاطئین ونستاده ماشوم په ذریعه الله صفا خو خیر زلی بیا دسته چلو کو بیا جین ته ولېږي خبره خوره شوه راس جین ته ولېږه فلبث فی السجن بضع سنین جیل کې پات او الله بیا خو قصه ودرغوله قصه درته نه کوم خو الله تعالی جیل لګلو کې حکمت ته چې الله بیا بادشاهي ولا ورکړو الله بادشاہ خبر میں دی پوری کول خواہش و قربان ہے اللہ و مدد کی خواہش و قربان کی اللہ و مدد کی پر ہندوستان کی اوسرے تیر شو هغه ته خلکو مشکی بابا وی داغه د وجود نو ودا سي خوشبوت لګه مشکو چای تاسو کو ودا تا ته ولې دا په مشکی بابا وی تا نه خدا ته خوشبوئی کړه نه پیدا کې ته نو تاسو خوشبو دي چې بادشاہ نه جاته خوشبو در روانه ده ودا ریشي پیته می خرصولې بلارو کې دا پر دغه خونو دا چې شي پیتې چې وي دا مې خرڅولې یو ښځه ولاړه وه او هغې سره نوکره وه نوکره راله وایي چې دې دروازې ته را دننه شه د ما نیکه درنه سودا کوي نو اکثر دوی په غریبان دروازې ته دننه شي بعضې زنانه کور کې دارېدنې چې ور دننه شومه دروازې ته بس هغه ښځې فورا دروازه جرنده کړه او وایي زه ډېر زیات خشته وم چې هلک هم ډېر زیات خشته وم ډېر ښکلې وم چې دروازه جرنده کړه بی ما ته وی چې ما سره به دا ګناه کې ما ورته چې زه ګناه کوم ولې څه چل دی ګناه ولې وکړم الله ولې خفه کړم رب خفه کړم وی پرېږدم دی چاته ګناه به خامخا کې او که ګناه نه کې جنګ د سره کو پته چاړه دې وام او چیغې وام چې ما پسې لاس راواز شرموم مشکي بابا و جذباني مې وه اوس خدای پاک اوس ګورې د خواهش قربانول دې ته وایي ما وی چې خال و مال او دسمات یې راغلی ٹھیک ده چې به نه پرېږدې را ګناه را باندې کې وکړه خو او دسمات ډېر راغلی دی نو وی هغه پیک د خیر دی او دسمات کا لامبې هم لامبه خو نن پرېښودل نشته دا ګناه به راسره کې په دې لاره تېرېږي زه دې وینم ته ما خوښې وی چې غسلخانې ته ننوتم لوی اودسمات یې مې وکړه لوی اودسمات یې مې راواغې کړه د لاسونو په دا مخ مې ومږه دې ته خواهش قربانول وایي لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به رسول الله مبارک دقه وي خواهش بر دین تابع کې د اسلام مطابق کې مذهب بل خواهش نه تابع کې اسلام بل خواهش نه تابع کې ځان مې ارسو مګلو چې رو وتم چې دې خدي وکړه وای تاسو چې دې سکا کو دې په کو باسه ټول میدان دی ولړ ځان دې په غل انا دروازه کولا وخت زیو لګي اوس څه مصیبت ته دروازه راځه کړه لاله خوا کې غسلخانې ته ننوتم هلته مې ولامبل جامې مې لرې کړې او مې لامبل چې مې ولامبل او ځان نه مې هغه ګندګي لرې کړه حقه چې مې د وجود نه د مشکو خوشبو روانه ده اوسه پورې روانه نن څه چل کړی دی خواهش پسې روان یې مشکي بابا ته جوړ شو مشکي بابا
یو تابعی چې ته عیسائی بادشاہ په جنگ کې ګیر کړو چې ګیرې کړو بادشاہ وی کې د دې الف د لاسه خو مونږ برباد یو بلا فوج د مونږ برباد کړی موقع په موقع نن زمونږ ته لاره د سره وځي تل کو مشیران ورته دا عمل نه کې وی ولې وی دا پس چل عیسائی کو دا خو ډېر بې قابل دی به د خپل فوج کمانډر جوړو پام کو دا عمل نه کې دنه د تجربې نه به مونږ فایده اخلو هغه ویل دا خبره خو کېده ورته وی داسې وکړه چې عیسائی شوی عیسائی کېږم چې زه مسلمان د مسلمان فوج جرنیل یم تا ګرفتار کړم څه چې کې وکړه خو عیسائی کېږم نه یاره پوته اخره کې خلاصه دا چې پیشکش یې مته وکړه لور به درکړم بادشاهي به درکړم جرنیل به دې کړم دا به وکړم تابعي ورته وی داسې نه کېږي بادشاہ پریشان دی چې اوس ملې کم که څه جل ورسره وکړم د دې بادشاہ لوبه ډېره ښکلې او خوبصورته بابا ولې پریشان وایي دغه مسلمان مې نیولی دی ما وجه خو ټول وزیران مې ما وجه ډېر قابل دی تجربې نه به مونږ فایده واخلو زه مسلمانوم نه مسلمانېږي بابا دا خو په قیمتي نومېنو کې درته مسلمان خو دا عیسائی کو ما ته پرېږدو اوس یې د عیسائی کو د چیتي سینګ عیسائی کې ما له چل دی د خمالدار یو کمرې ته دننه کړ او دا جینۍ ورله او ځان یې ورته ښه ډولې کوي داسې ځان خشته او هم خشته ډولې یې کړه او روټۍ ورله یې وړله دا صحابي دا تابعي ورته بره هم نه ګوري بره څلوېښت خرو د دې جینۍ په محنت وکړه څلوېښت خرو کله اوبه وړه کله میوه وړه کله یو شی کله یو مطالبه کله ځان خشته کول څه چې دا لک به زه په خپل جال کې راولم هلک بره ورته نه دي کتل څلوېښت ورځې پس هغه جینۍ ورته وي انسان یې که درنده حیوان یې زه خو چې په لاره ځم دنیا ماره تباه شو ته راوځي زما خو د بادشاهانو بچی چې دي نو ما پسې لیوني شو زما په عشق پسې تا ته مې ځان څونه ډولې کړو زه پسې راځم تاکې ته انسان یې که څه شی او ته یو انسان یې بیمار یې که روغ یې یا ولې الله نه یېرېږم که نن مې دا خپل خواهش ستا پسې ولګاو الله به څه وایي دا وجود والا خدای دې نه کړی چې د الله دشمنۍ کې استعمال کړو دا سترګې دې لري چې الله دشمنۍ کې استعمال کړو دا اندام دې لري چې د خدای دشمني کې وکړه ته خو د خدای ګناه خو د خدای دشمني ده دا لاس بې دې لري چې په الله در دشمني وکړه جنۍ باندې سر وشو وی ستاسو دین د اسلام دا دین هله ما خته دین خایا الله پاک هغه د عیسائی بادشاه لور مسلمانه کړي اوس زه دې وباسم په یو طریقه دې وباسم غد به نه کې خو په یو شرط چې زه به ستا سر په څنګه واده کوم بس چې ته مسلمانه شوې او زه ووتم د اسلام په طریق به خپله واده به خپل ژوند بدل کړو دا خواهش به په نیکۍ بدل کړو دا خپل خواهش به په ګناه کې نه د الله په خوشحالۍ کې استعمال کړو ګوره رسول الله مبارک فرمایي دې خوا وایي لا یزني الزاني حین یزني وهو مؤمن کم وخت کې چې زناکار زنا کوي که د سترګو کوي که د ژبې کوي که د اندام کوي دا د اسلام صادر کې نه د اسلام صادر نه بهر دی دا اسلام صادر نه بهر دی دغه انسان چې جایز نکاح وکړي د یو ښځې سره یا رسول الله مبارک څه وایي وایي چې کوم هلک نوړی روټۍ راواخېسته او ښځې له یې په خوله کې کېښود الله په دې هم د خاوند له اجر او ثواب ورکوي جایزه طریقه استعمال کړه جایزه ولې استعمال ہے سو طریقه جوړه کړه هغه تابعي د جیل نه وسته هغه جنې مول سره لاړه جنې مسلمان او مکه تابعي سره خدای د ټول عمر په نکاح کې ور واچو موږ نن خواهش خدای کړی دی خفه کېږي ما نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ له صادرونه راغله هغه تقسیمول په صحابو کې هغه ام کلثوم چې د حضرت عمر په نکاح کې ده هغه ام کلثوم ماشومه ده وی عمره امیر المؤمنین نه وی دا سترګې مې در نیستې وی زه بابا ته دې ووایه څادر مې خوښ دی کور ته راغله بابا ته ویلي صاحب ته وی دا څنګه امیر المؤمنین دی بابا څادر یې پرېښوده ما خپو ته نیغ نیغ کتل وی ما خو ورته غوسه وکړه وی خیر دی بچې دا د خاوند دی هغه پوه شو چې دی بل مقصد له لېږلی و هغه جینۍ د حضرت عمر په نکاح کې داخله شو او عجیبه دی کې یو بله واقعه هم ده چې په نکاح کې داخله شوه
نو د عمر سے عمر زیات و غصه ناکم و جنې عمر کم و روزانه به کور کې جګړې او دې پاندیسیانو به دا ښځې ډېره ډبولې نو عمر سے په منبر اعلان کړو چې ښځه به نه وهئ او که چا هم ښځه وواله نو دا چل به ورسره کوو نو پاندیسیانو وال ټکول ختم شو نو چې وال ټکول نه کې خو غم دا دی چې بیا خو ښځې سره به ژوند څنګه تېری دې ته باسې هغه بشیر جانا وال ټکول په ګریس ټکولې ښه ته خو مړاستې دې سودم ته شین دی پوه شوې په خبره جنت کې به خدای درته ځه او جنت کې وال ټکول هم نشته ده نو هغه وال ټکول خو ښه خبره نه ده مولانا بي جګر صاحب د خدای پاک وبخښي هغه ترسکونې خبرې کولې وې دوه کسانو دوستان یو بل سره لګي وو ګپ شپ یې لګاو نو یو یې ما نه خواړو ښځه یارېږي نه بل وایي زه خو چې کور ته نه وځم بس رپېږي وایي دا څه چل دی وایي دا کمال د ښځې نه دی دا زما دی وایي څنګه وایي د واده په لومبۍ شپه مې پیشو کوټه کې ګیره کړې وایي چې څنګه ور نه راوتمه کوتک مې راواخیسته او پیشو مې واله نه کله مې ورته یو دی وکړله پیشو ټوپونه جوړ کړل کله یو خوا کله بل خوا اخره کې مې لار وکړه پیشو تښتېده بس ښځه اقه یارېدلې ده د سړی خو سناک دی بس چې د کور ته نه وځم سر یې ښکته کړي دقه په لومبۍ شپه مې یارولې ده دې د نر بچې م داړه و پیشو یې کوټه کې ګیره کړه من بند دا لوبه وکړو دا ټراوه به موږ نه وکړو پیشو یې کوټه کې ګیره کړه او چې ننوت کوتک ته یې ګوتې کړې پیشو یې دوه درې غدار وکړه ښځو دی په آرام کښېنه هغه د پیشو د والو غوښې تېرې شوي دي ښه موږ پېژندلې موږ د وخت پېژندلې چې ته څه شې ښځو سره ډېر ازادي م ښه نه ده ډېر ازادي او ښځو واز ته کول او ظلم هم ښځو سره نه دی په کار باندې سړي د خپلو ښځو سره ظلم ډېر زیات نو هغه چې اعلان یې وکړه ښځې به نه وهئ نو خلکو ښځې جوابونه شروع کړل یو بانډیسي سره ښځې جنګ کړی ښځې پیوال اوچت کړی جواب یې ورکړی بانډیسي راجوړېږه عمر صاحب ته شکایت وکړم چې موږ به هسې درد دروست کوو وال ټکول کول نو ښځې یارېدې غږ بیا نه کړو چې مو پرېښي دي راشي اوس ته دې جوابونه راکړي چغې را باندې وباسي چې راغې عمر صاحب یې دروازه وویل او اتفاق ده چې دې وخت کې ام کلثوم په عمر صاحب اواز روچت کړی چې دروازې وویل حضرت عمر صاحب وله راووته برګري سال دی خو یو مسله مې راوړې وه خو حل شوه وی څنګه حل شوه راته دې ونه ویل حل شوه نو ما د ښځې فریاد راوړو چې ښځه جواب راکړي استال مې کور کې ولیده چې ته ګزاره کې به هم بېزدر کې کوم عمر صاحب ورته یې ګوره وی دا ښځه تا له پنځه ډیوټۍ کوي یو دله پخلی کوي که دی دله نه کولي هوټل نه دې تیاره راوړي څونه خرچه به دې راکړه یا نوکر دې نه وي خانسامه څونه پیسې به دې ورکول جامې د لیندي کټونه د لیندي صفاکۍ یې دله که دی دله نه کولې او دوبي له دې وړې یا نوکر دې نه وي څونه تنخوا به دې ورکول درېم دی دله صفاکۍ جارو کوي که دی دله نه کولې او ځان له یو چپړاسي نیولې څوک تنخوا به دې ورکول څلورم د کور حفاظت ته کوي یو ښځه چې کور کې غل نه راځي که د حفاظت یې نه کولې او ځان له څوکیدار نیو څونه تنخوا به دې ورکول او پنځم له ګناه نه پرې بچې چې کومه ښځه دا پنځه ډیوټۍ کوي او صبر نه کوي کوي به زه بهر کیف چا ورته وې عمر صاحب ته وایي دا یو څادر ډېر مزېدار پاتې دی نو دا ام کلثوم له ورکه هغه بیبي له دی د علي صاحب لور نه او ورته څه وایي وی ام سلیت یو ښځه ده وی ډېره زیاته مناسب ده چې د هغې له ورکم ام سلیت په مدینه منوره کې یو ښځه سلیت نه دی سلیت د هغې له مناسب ده چې موږ ورکو ولې وی په احد کې چې کله صحابه پرېوتل او زخمیان شو وی دا ام سلیت و چې مشکونه به یې د اوبو ډک ډک راوړل او زخمیانو له به یې خولې کې اوبه اچولې د خپله محبوبه به وروسته کم د الله محبوبه به مخکې کم صادر باندې له ورکو ور خواهش قربان کا الله څه جوړ هغه عمر نه خدای څه جوړ کړل امیر المؤمنین د رسول الله مبارک د دنیا وزیر د آخرت وزیر زلزله په مدینه کې راله زلزله په اوچته کړه ځمکې له راوبروله وی عمر د عمر ازل ختم شوي دی ځمکې چې جلاقېږي عمر خوشته ادل خوشته او ته ځمکه جلاقېږي فورا زلزله بنده شوه او د مدینې یو غر نه اور راووت اور را روان دی مدینه چا ورته وی امیر المؤمنین اور خو مدینې ته راغی وی تمیم الداري راشه چابک یې ورکړه ورشه دا اور وشله ما یاد کړه چې عمر را لېږلی یم اور به اور اسپه ده چې شلی یاست
اور خرا چې شړې تبي مداري 2 رکعات نفل وکړ چا به کې لاس کې واغش اور پسې شو وی اور عمر را لګلم شابه کبي سوري نه راوته التزا اور مخ کې تبي مداري ور پسې د پاغغاري وردن نه کو واپس دی راغی او دریای نیل براخت په کال کې یو دریای نیل د مثل دریاب دا قانونو کال کې به یو ځل لوچته ده او کلی به غرقو مصر به غرقو دا وی او رواج دو چې خشته جنې به وکړه چې مصر کې به د هغې نه خوبصورت جنۍ بله نه وه پیغله هغه به یې ناوې کړه کالي به یې واچول اب یې دریاب ته ورغورځوله دریاب به کېناسته په د هغوی یو جاهلیت رواج و یو مړک یو به ختم نه کړو خو نور خو به بچ شي که نه کله د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده او ګورنر ابو عبیده بن الجراح دی د هغه زمانې نو هغه ته چا ووایي چې ګورې دا دریاب راخیږي کال کې یو ځل او که دا جنۍ موږ نه ده غوره چو نو مصر ګونډ وړي اوس به څه کې هغه حضرت عمر صاحب ته خط ولېږه وی دلته خو دا یو رسم و رواج دی دریاب راخیږي عمر صاحب یو 2 چټ ګوتې خط ور ولېږه ابو عبیده ته وی رضی الله عنه ته وی که دریاب راوکړه چې جنۍ ور وانه چوې دا چک په ور غورځئ ډېرې بیا راوکوي دریاب را غورځانګې وی خلک رالل چې ای ګورنر صاحب مهرباني وکړه یو جنۍ به ور وغورځو مصر به بچ شي او که نه ور غورځی ټوله دنیا غر کېږي هغه وی جنۍ غورځول ګناه ده او ما ته حضرت عمر خط را لګلی او ور غورځوم خط کې ورته څه لیکلي دي ای دریای نیل که ته د خدای که ته په خپل حکم چلېږي چې څه د خوښۍ کوه جنۍ نه در غورځو څوک غرقول کې او کار څه کوي او که ته د الله په حکم چلېږي ته د الله د رسول خلیفه دا چټ مې در وغورځو فټافټ ښکته سې چې تر قیامته پورې دې بیا اوچتو نه وینه خطې راواغېسته او دریاب ته یې ورډله کړه دریای نیل چې هغه ویښ لتلی دی بیا چېرته رو نه خته او نه په مصر باندې راوچت شو او په مدینه کې ناست دی دغسې لکه په منبر باندې او فوج یې لېږلی دی لرې یو علاقې ته جهاد لا لرې چېرته د میاشتو په مزل لرې او د مدینې نه اواز ورکوي خپل جرنیل لا یا ساریتو الجبل الجبل اے ساریه غر ته متوجه شي غر نه ویریږه جومات کې خلکو وی عمر جو دماغ په کار پرېښودی کمزوري دی بوډا دی ساریه خو د میاشتې په مزل لرې دی دې د نه ودونه ورکوي چا وی نه سوچل پکې شته چې هغه لښکر واپس راغی حضرت ساریه راغی راورسېده خلکو ته تپوس وکړو جمعې په ورځ پلانکي ټیم کې څه مسله خو درته نه وه پېښه وکنه څه وی مونږ دشمن سره په جنګ و دشمن مخکې مونږ ورپسې و وی دې کې مې یو اواز به اورېد چې ای ساریه غر ته وګوره غر ته متوجه شه وی چې مې واورېده ما والله انه لصوت عمر قسم په خدای چې دا د عمر اواز دی چې مې غر ته وکتل دشمن شاته راپسې نور را روان دی هغې ته متوجه شو شکست مو ورکړه که د عمر اواز نه وی اورېدلی هغه لښکر خو موږ خیال نه په غر موږ به برباد کړو ناس په مدینه کې د میاشتې په مزل لرې لښکر ویني اواز وررسئ هغه ته رسېږي خواهش به د دین تابع کوو خواهش به د دین نن خواهش موږ خدای کړی دی خفه کېږئ مه افرأیت من اتبع الهه قارون زه په دې کې به زه تاسو ته بله جمعه هم څه خبرې پاتې دي انشاءالله درته به بله جمعه هم درته وکړم خو نن زموږ ټول خواهشات مخکې د دین وروسته دی مانځه وخت دی او ستا تجارت روان وي ستا دوکان خرابېږي ستا بخور خرابېږي رښتیا ووایه مونځ له دې کې خپل کار کې خپل کار نو خدای وروسته شو خدای وروسته نه شو بانګ ویل ته کې ته خپل لګې کو موبایل خبرې کې دلته وي الله اکبر دا الله عظمت بیانېږي ته وایې هلاو دا خواهش نه شو هلته تکبیر تحریمه ده پیغمبر وی را لاندې کا ته به موبایل هلته چا سره خبرې کوې دا خواهش مخکې نه شو خدای وروسته نه شو حرام کوما ډاکه کوما غلا مونږ کوو دوکې مونږ کوو 2 نمبر شیخ په 1 نمبر باندې خرڅو هغه پی مونږ نه خلاص نه دي په هغې کې اوبه کې هغه مسالې مونږ نه خلاص دي نه دي ګډون پکې کوو دا خو ټول خواهش دپاره چاته د خېټې دپاره دا خېټ هسې یو خبره کوم په اخره کې دا لاندې ده که بره ده الله لاندې پیدا کړې ده مونږ په سر سب کې نورې مونږ دونه عزت ورکړی الله وی دا عزت مه ورکوه لاندې ده لاندې ده لاندې ده د خېټه کې د ډېر ګن پروت دی هغه خېټه چې خدای لاندې پیدا کړې ده ما په سر کې ډولې ته چې داسې سر اوچتوم نو خدای نه ګورم خېټې ته ګورم
چې ښي طرف ته ګورم نو خدای ته نه ګورم خېټې ته ګورم، ګس طرف ته ګورم نو خدای ته نه ګورم خېټې ته ګورم. خدای ته وګوره خېټه څه شی دی، ډوډۍ به خدای درکوي، ته به یې درکوي او ښې دله درکړله او دقه بنګله ده نه قسم په خدای پاتې ده، دغه جایداد درنه د ما د په خدای قسم یې پاتې دی، دغه مال او دا بچي د قسم په الله پاتې دي، دا انکې به د روپۍ پاتې او صرف کیشر به شماري. د خدای بنده چې دا کم بچی در نه پاتې شو، کومه بنګله در نه پاتې شوه، کم مال در نه پاتې شو، په حلال یې وګټه په حرام یې مه ګټه. ته څه کې په کوم طرف روان یې؟ سبا یې لاندې وغړ، نن سبا خو مرګونه لاړل، پخوا به هغه اویو اتیو ته رسېدلو 40-50 نه وړئ، داسې چې اعلان به وایي لکه پر بېګا خو یې مونږ سره مونځ کوو، لاړ ښه ده پرون یې مونږ سره مونځ کوو، بس لاړ خبره ختمه شوه. د مارو مونږ به د رسول الله مبارک دا خبرو د فرامینو تابعداري کوو، زمونږ د دنیا هم پکې شو، زمونږ خیرت هم پکې شي. او که مونږ خواهش مخکې کو خدای مو رستو کو، دنیا هم تباه، خسرت دنیا والآخره، دنیا هم تباه آخرت هم تباه. ذلك هو الخسران المبین. لوی نقصان خو همدقه دی. نو مونږ به ډوډۍ ګټو، مونږ به رزق ګټو، موټر به هم ځان له اخلو، بنګله به هم ځان له جوړو، ځمکه جایداد هر څه به کوو، خو مونږ به دا ځمکه او دا هر څه د خدای په مقابله کې نه، دا د خدای په خوښ او په خوشحالۍ به دا هر څه کوو چې الله پې خفه نه، الله پې خوشحاله. الله دې زمونږ د دین تابعداري نصیبه کړي. زمونږ په دې محله کې عبادالخیلو کندې کې محمد عثمان پرون وفات شوی دی. محمد عثمان صاحب ډېر ښه سړی، ډېر رښتیا خبرې، او زمونږ د حاجي صاحب محمد سید حاجي صاحب بچی و. محمد سید حاجي صاحب زموږ باباجي داسې و لکه خپل رور کې رور، ډېر زیات محبت و د دواړو یو بل سره. محمد عثمان صاحب ډېر ښه سړی و. زه خو دا کوړي د سبقونو هر څه نه ایستل، ډېر رښتیا خبرې. هلته کوړي سبقونه را باندې دا نه بوج شوي دي چې هغه ډېر زیات دي، وخت ډېر لږ دی، او څلور پیرډه مې هلته کې څلور دلته دي. نو بس دا دوه نیمې میاشتې به را سره لږه نور هم ګزاره کوئ، په غم خادی رانه پاتې دي. هلته زمونږ د نور حبیب دنولي استاد رور مړو، هم رانه پاتې و، زمونږ د هارون مولي صاحب رور مړو، هغه هم رانه پاتې، داسې نور مړي هم پکې شوي دي. حاجي غلګي کې یو وډیګراف کې به زنانه وفات ته، ټولو ته په جمع دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي، الله تعالی د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، الله وارثانو بچو له صبر ورکړي، الله د نورو غمونو نه وساتي. او چې څومره مردگان وفات دي هر ځای کې چې دي الله یې د ټولو د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. او چې څومره زموږ دوستان دي، بعضې د هغې یو ملګری دی مور یې بیماره ده، بعضې دوستان د هغې ته دعا کوي چې خدای پاک یې خیر او برکت نصیب کړي. زموږ یو بل ملګری دی د پېښور نه راځي، نجات الله صاحب د هغه والده بیماره ده، یو بل رشته دار یې د خپې ته پرې کړې ده، دعا وکړئ چې الله وله روغ صحتونه ورکړي، الله وله شفا ورکړي. بل مې مو مختلي دی زړه اپریشن یې کړی دی، الله پاک دې ورته روغ صحت ورکړي. زما والده بیماره ده، دعا وکړئ چې الله شفا ورکړي. ستاسو کورونو کې هم خامخا بیماران به وي، ګوره دا مرض الله راولي، ختمه یې هم ګوره الله بیر الله نه نشي ختمولی. دارو به کې، علاج به کې، خو الله نه به رسوال هم کې. د جمعې مبارکه جمع ده، او لیکن مېلمانه زموږ په دې جمع کې ناست دي، علما پکې ناست دي، ډېر لرې لرې ځای نه مسافر پکې ناست دي، ډېر لرې ځای نه، او دا په یو ښه نیت دوستان راغونډ شوي دي. د جمعې د اخلاص دعا وکړئ چې رب العالمین زموږ ستاسو ټولو بیمارانو له شفا ورکړي، الله روغ صحتونه ونه ورکړي، الله روغ صحتونه ورکړي. او خدای چې کوم روزګاریان دي روزګارونو کې برکت واچوي، کوم تنخوادار تنخواګانو کې برکت واچوي، کم زمینداران دي ځمکو کې برکت واچوي. بچي نشته د ډېرو دوستانو، ډېرو ملګرو، او زمونږ داسې ډېر نږدې دوستان دي، اولاد یې نشته. دعا وکړئ چې خدای پاک والا نیک عمله صالحانه بچي ورکړي، خدای پاک والا زامن ورکړي، او الله تعالی زمونږ زندگی د ایمان پیداره کې تېره کړي. زمانو ژوند به تېر شي، ختم به شي، څونه به پاتې، خو خدای پاک ته زمونږ دا ژوند په ایمان کې درنه تېر کړي، دا د الله په اسلام کې درنه تېر کړي. دا د الله نه سوال کوئ چې خدایه د ایمان د زوال نه مې وسات، الله د ایمان د زوال نه مو ساتئ، الله د خاتمه مو په ایمان کې ربا، خدای خاتمه مو په ایمان کې. دا سوال دنه کوو رب العالمین، مونږ ډېر کمزور، ډېر عاجزان یو، او ډېر فقیران ملنګان یو. خدای ستا رضا نه زمونږ بله سره نشته. الله چې په کومه ورځ ته زمونږ نه ساه وباسې، په کومه ورځ چې ته مونږ وژنې او زمونږ نه ساه وباسې، الله په داسې ټیم او په داسې ورځ مونږ نه ساه وباسې چې په کوم وخت ته زمونږ نه خوشحاله الله، او په کوم وخت کې چې ته مونږ نه خفه، نو خدای زمونږ نه ساه مه وباسه. خدای چې څومره ملګري زمونږ د لرې لرې ځای نه راغلي دي، مانځله راغلي دي، د لرې لرې ځای نه راغلي دي، خدای ټولو له په یو یو قدم اجر ورکړي، الله برکتونه نصیب کړي، الله راتلل د دوی د دنیا او د آخرت د سعادت ذریعه وګرځي،
او د بخښنې ذریعه ولا وګرځې او زموږ دا بیان چې څوک کم اوري په کیسټو کې اوري په موبایل یې اوري خدایا د ټولو خیر او برکت او عافیتونو او خوشحالۍ نصیب کې ټول د فتنو مصیبتونو د دنیا او د آخرت په امن کې وساتې. آخر وکیم په خپل دا کریمه نصیب کې لا اله الا الله محمد